د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د مقام په مشرۍ د مالیې، کورنیو چارو، صنعت او سوداګرۍ او اقتصاد وزارتونو د استخباراتو لوی ریاست او خصوصي سکتور په غړیتوب له صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ په موخه ځانګړې غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د صنعت او معدن خونه به کورني تولیدات د رسمي لیک له لارې د تعرفې کمیټې ته ورمعرفي کوي. د استخباراتو لوی ریاست د خوړو او درملو او سټنډرډ ادارو په غړیتوب به د تعرفې کمیټه د معرفي شویو کورنیو تولیداتو د کیفیت، کمیت او قیمت له تثبیت وروسته د ځان بسیاینې په اندازه پر دغو وارداتي اموالو تعرفه لوړوي او راپور به یې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته ورکوي. همدارنګه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د 1444 هجري قمري کال د شپږمې میاشتې د 9مې نیټې د 19مې ګڼې مصوبې مطابق ټولې امارتي ادارې دې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د ملاتړ په موخه په خپلو خریدارۍ او تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي، که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو او محصولاتو په پرتله له 10 تر 15 سلنې ټیټ وي. په غونډه کې امارتي ادارې مکلفې وبلل شوې څو د ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو لیستونه له ځان سره ولري او د دې لیستونو مطابق د تدارکاتو او خریداریو په پروسو کې کوټیشن پاڼې اخلي. په یاده غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د صنعتکارانو او پانګوالو امنیتي ستونزو ته د رسیدنې او د موثرې همغږۍ د رامنځته کولو په موخه دي د کورنیو چارو، مالیې، صنعت او سوداګرۍ وزارتونه، د استخباراتو لوی ریاست او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې او همدارس د صنعت او معدن خونې خپل باصلاحیت استازي د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته په 3 ورځو کې ور معرفي کړي. دغه راز د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه څو د سوداګریزو نومونو، مارکو او برانډونو او په هغو کې د جعل او تزویر د مخنیوي په اړه دي اسناد او وړاندیزونه د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته د نهایي تصمیم نیونې په موخه راولېږي. د غونډې په پای کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د تعرفې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د استخباراتو لوی ریاست په غړیتوب دي د سوداګرۍ او پانګونې او صنعت او معدن خونو ترمنځ د انوایسونو د اجرا په تړاو موجوده ستونزه په هر اړخیز ډول وڅېړي او له خپلو نظرونو سره عملي دي د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته راولېږي.